الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة الاستسقاء. باب دې په بیان د منزل استسقاء کې. استسقاء خپل معنا د طلب السقیا د اوبو طلب کول ته ویل کېدلی شي. قران کې راځي چې نو استسقاء موسی لقومه، کله چې طلب د اوبو کو موسی علیہ السلام د خپل قوم د پاره او دې ته ویل کې اضافه الشیء الى سببه. د صلات د اضافت چې شوی د الاستسقاء ته دا اضافه الشیء الى سببه دی. معنی د دې منظر لپاره سبب هغه استسقاء او به طلب کولی. د استسقاء لفظ ګره بیا عام دی په لغت کې، خدا عام دی او به طلب کولی. نو کاغه بیا د الله نه طلب کولی د باران په صورت کې او کنا د مخلوق نه طلب کولی چې مال اوبر راوړ دي ته استسقاء ویل کی. لغت کې اگر چې په عام او عرف کې او په عادت کې استسقاء صرف په هغه طلب پسې خاص شوی چې کم کې د الله نه د باران طلب کېدل شي او عام چاته ویل شي را مال لګي اوبر راوړه دیم په عربی کې معنا د استسقاء ده، خو لیکن په عرف او په عادت کې په دې باندې اطلاق نه کیږي. نو په عرف او په عادت کې استسقاء چې کوم ددار کې په اصطلاح د شریعت کې استسقاء دا خاص منځ دی چې دا کولی شي. استسقاء تقریبا 3 قسم سره ده، یعنی چې کله خشک راشي باران بن شي نو چې باران کله سړی دای مطالبه کوي د الله نه سوال کوي، نو دا په یو څو طریقو سره 3 طریقو سره. یو دار چې هر سړی ځان له سوال کوي، ځان له دعا وغواړي په مسجد کې په کور کې پارځي کې، نو دام کول شي سړی لکه نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده چې دا دعا کړې ده اللهم اسقنا غیثا مغیثا مريئا دا دعا غزان لکړې ده. دویم طریقه استسقاء دار چې خطیب د جمعې پورز باندې په خطبه کې په منبر باندې دعا وغواړي او په دې باندې مشهور دلیل چې کوم د حدیث انس بن مالک رضی الله عنه د چې کوم رست راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا او په دې دوران کې یو سړی راغی ویل چې یا رسول الله هلکت الاموال وانقطعت السبل، مالونه هلاک شو، لارې کټ شوې، څوک سفر نشي کولای. د الله نه سوال وکړي چې الله په موږ باندې باران وکړي. بس نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې لاس اوچتلو، دعای غوښتله او بس باران راخیش یو هفته ورېده. بل جمعې بیا دغه کسته یا بل کسته بیا راغلی یا رسول الله مالونه هلاک شو د باران د وجنه، وس سفر نشو کولای، لارې کټ شي، مخکې د خشکې د وجنه وس د باران د وجنه. الله نه سوال وکړي چې الله د باران وسودري. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا لا صوت ویل اللهم حوالينا ولا علينا، یا الله تیر چا پیر زمنګ نه وکا په باندې مکوا، بس باران بیا الله ودراو. دا په جمعې په مانځ کې نبی صلی الله علیه وسلم استسقاء کړی دا. درېمه طریقه هغه دا چې خلک صحرا ته راوځي بهر ته او په خاص ټیم کې راوځي او استسقاء کې 2 رکعات منځ کې او دارګي داینه مخ کې خطبه وي مختصر شانت او دعا وکي او د دعا وکي او بیا منځ کې 2 رکعات. یو دا طریقه دا کامل طریقه ده. دلته دا طریقه بیانېږي چې استسقاء چې کوم منځ دی هغه دا منځ دی. د استسقاء مانځ کې د جمهور امت قول لري، د جمهور علما او د ټول علما قول لري د اکثرو چې د استسقاء منځ دا اشتره دا ثابت دی. بهر ته بوزي 2 رکعات منځ بکې او دای نمخ کې خطبه دا مختصر غونتی دعا د وګړه دعا د پای کې به صادر اړول لیکرو سره روانه ده تفصیل صادر بواړي او دې طریقو موږ ذکر کوو ان شاء الله. او په دې باندې ډېر شي احادیث دلالت کوي. په دې کې یو دویم قول امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی چې استسقاء منځ دا نه ثابت، دا نشته وی، دا صرف دعا د خلق براوزي دعاګانې بوغواړي بس خبره ختم شوه، نور بیا منځ ته پکې ضرورت نشته وي ځکه دې نقل نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله کې دې شغه ته حدیث نو رسیدلی، کله حدیث ته رسیدلی خامخا په قول کړي وي ځکه هغه اوچت عالم دی په دې به قول کړي وي، لیکن معلومی کې دا چاغه ته حدیث نه رسیدلی. نو دا د پر عذر دی، خو موږ د پر عذر نشته، موږ ته خو حدیثونه راو رسید کنه، نو لہذا موږ به عمل کوو او هغه ته حدیث نو رسیدلی جزء کې ویلي دي چې موږ به کې نشته. او د متأخرین او احناف په دې باندې قول لې چې صلات الاستسقاء دا ثابت دی. په دې باب کې اوس حدیث نقل کړي ان ابن عباس رضی الله عنه قال خرج النبي صلی الله علیه وسلم متواضعا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی
د فرمایي چې راوتل نبی صلی الله علیه وسلم متواضعا عاجزی کوونکی او متبذلا او ساده متبذل ساده متخشعا او خشوع کوونکی او عاجزی کوونکی او مترسلا فقلارت لونکی او متضرعا تضرع کوونکی او فصلى رکعتين 2 رکعات منځ وکړو د دې الفاظ تشریح ووري چې متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا د دې څه معنا ده متواضعا دا معنا چې تواضع او عاجزي ښکار کوونکی و متبذل دته ویل کی ترک الزینه خایس پر خودل من چې وته ساده تو یو ساده غوندي کپړو کې راووته نو په ساده کپړو کې بس راوزی دا سینه چې سیبه خې سری کلی کپړې غوستري په دا ټیم کې مخکې راوزي خیر دی لیکن په دا ورځ باندې راوزي او ستا سری کلی کپړې غوستري او سیبه تیل دیم لګولې دی او خوشبو دیم لګولې په شو شاکر راوزي کنه نو دا منافی ده د سره د دعا کول سره دا کوم هي اچي دا استاد نه دا خو د خوشحالي د اظهار هيئت ته او دا و چې کوم ته دعا کې د خواجزي غواړي نو د استسقاء د مانځ سره او د رنګ دعا سره عاجزي پکار څومره چې سړی په ساده کپړو کې په ساده هيئت او په صورت کې نو هغه خوان کوي نو لہذا په دغه ورځ باندې ساده کپړې غسل پکار دي او دا رنګ ساده تو پای کې پکار دي سادگی پکار دا او زیب و زینت ډول سنگار په دغه ورځ باندې پکار نه دي نو متبذلن معنا ساده کپړو کې راوتلې متخشعا تخشع اصل کې څه ویل کی التذلل ورمي البصر الى الارض وخفض الصوت وسكون الاعضاء متخشع دا معنا عاجزی کوله نظر اخکته کړو आवाज مخکته په تیز چغیندی والی غب شپ اند لګولې خاندان راکړي او په آرام او په اطمینان سره غلې دیو جن تخشع چې کوم دی خشوع داغه آثار د عاجزی ته ویل کی چې پاندمونو باندې ښکار کی نه ته ویل کی خشوع مترسلا منادر ترسل ویل کی په قلار باندې تک لك على رسلك چې راځي کنه حدیث کې على رسلك په قلار ځه مترسلا من په قلار ځنه چې منډي والی او بدمعشی صورت بسړ نه جوړي خپ عاجزی باندې په قلار متضرعا تضرع اصل کې هغه عاجزی ته ویل کی چې داغه اظهار په جبه باندې کی اظهار په جواب باندې کیږي ریته لکی تضرع او دلته د مراد سره المبالغه فی السؤال والرغبه مبالغه کول په سوال کې او دغه رغبت کول الله ته د ټولو الفاظ مطلب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم راوتلو ډیر پاجزی باندې په خشوع باندې راوتلو او دعا چې کړه غوښتل نو ډیر پاجزی باندې او ډیر مبالغه کړې د دعا کې او زړه پای کې حاضرو در دی الفاظ تشریح فصلى رکعتين 2 رکعات منځ وک کما یصلی فی العید لک سرنګ چې منځ کې په اختر کې دی جملې نه بعض علماء استدلال کړي دي چې د استسقاء منځ بده سي کېدل شي لک سرنګ چې د اختر منځ دی نو د اختر په مانځ کې تکبیرات دي کنه یو قول په بنا باندې په اول رکعت کې څلور تکبیر دي دویم کې به درې تکبیر دي دویم قول په بنا باندې په اول رکعت کې و تکبیر دي سره تکبیر تحریمنا او په دویم رکعت کې 5 تکبیر دي نو د قشانت وې دا استسقاء په مانځ کې هم تکبیرات وې په دې قول باندې موږ ته صریح دلیل نه معلوم سوا د تشبیه نه کما یصلی فی العید نور صریح روایت پر باب کې موږ ته معلوم چې نبی صلی الله علیه وسلم د استسقاء په مانځ کې تکبیرات ویلي دي او د تکبیرات چې کوم د عبادت ته کړه د پر صریح حکم پکار دی چې په تشبیهات خدا نه ثابت دي او تشبیهات کې احتمالات دي نو کما یصلی فی العید دا تشبیه په عادت کې ده لکه سرنګا چې د اختر مز 2 رکعات دي د قرنګي د استسقاء مون چې کوم دغه 2 رکعات دي پاتې شو تکبیرات نو تکبیرات په صریح روایت کې هغه ثابت نه دي لہذا بده کې د دویم قول په غوړه معلومیږي چې د استسقاء په مانځ کې تکبیرات هغه نشته اختر د مانځ په شان ته چې لاول رکعت کې او 15 و تکبیرات په دویم کې او 15 په دې باب کې صریح روایت موږ ته معلوم دي چې چاته معلومي چې موږ ته وخی او دا تشبیه چې کوم د عادت درکاتونه کې دا کما یصلی فی العید لک سرنګ چې مونږ کوي په اختر کې لم یخطب خطبتکم هذه خطبه نو ویلي خطبه تاسو چې دا یعنی په شان ته د خطبه تاسو چې دا خطبه دا څه مطلب اشاره وکړه هغه خطبه د اختر د مانځ ته او درګه خطبه د جمعې د مانځ ته هغه شان خطبه نه د کړي وګدا بلکې پای کې مختصر خبره وکړه مختصر اوی ویل خلکو تاسو شکایت کړل چې باران نشته خشک ده نو الله تعالی سره وعده کړی چې زمانه سوال کوي زبدل دعا قبلو ما
نو نبی صلی الله علیه وسلم به دعا وکړه اوږده دعا وکړه نو خطبه ډیره مختصر کړې ده او دعا چې کوم ته نو هغه ډیره اوږده کړې ده د حدیث نه فواید آدم علوی یو دا چې دا حدیث دلیل په مشروعیت د صلات الاستسقاء باندې او هغه دوه رکعات د جمهور علما په نسبت باندې دغه مخکې موږ وضاحت وکړو دویم مسله دا معلومیږي چې صلات الاستسقاء د په عیدګاه کې پکار ده په عیدګاه کې پکار ده بار صحرا کې پکار ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم هغه راوتلی وي خرج النبي صلی الله علیه وسلم راوتلی نبی صلی الله علیه وسلم بهر ته راوتلی نو په عیدګاه کې هغه کړی دا په صحرا کې کړی وي سره مناسب هم ده اگر چې په جمعات کې بکول جایز دي دا غي د منې څه دلیل نشته لري ځکه جوړلت الارض مسجدا وطهورا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د پاره ټول زمکه زید منظم ګرځول شوی دی او پاکوالم ګرځول شوی دی نو مسجد چې کوم دی هم د زمکی وي سره کړم نو په دې کې کولای شي خو لیکن بهتر دا را چې بهر ته وزي صحرا ته اول ته سړی د منځو کې ځکه چې بده کې اظهار د خپل افتقار او د خپل عاجزۍ چې الله ته موږ خپل عاجزي پیش کوو چې الله د صحرا ته موږ راوتی وتا دا بده کې ډېر عاجزي ده دریم مسله د حدیث صدا معلومه شو چې صفت د خروج الى صلاه الاستسقاء استسقاء مازه ته ذکر او زینو په کوم طریقه باندې براوزي دا غیر لپاره وضاحت وکم چې ساده کپڑے باغوندي زیب زیرت ډول سنگار دا باندې کې او ستا په دې اندامونو کې هم د عاجزي آثار معلومیږي ستا په نظر کې معلومیږي ستا په جبه کې معلومیږي ډېر په عاجزي باندې ولی ځکه چې دا خدا الله نه سوال کوي کنه والله خپشوي ځکه باراني سار کړي کنه نو الله چې څو خوشالي نغه په دې باندې خوشالي چې الله ته عاجزي پیش کړي الله عاجزي ډېر خوخي ولی د الله په در کې ګوره عاجزي نشته کنه الله عاجزن دی کنه نو عاجزي د خلکو خوخه ده او د الله په در کې تکبر شته لویواله ځکه الله متکبر ذات دی کنه المتکبر الجبار القهار د الله په صفت کې او صفت متکبر دی کنه د الله په در کې تکبر شته نو لہذا د بل چا تکبر ته ضرورت تلتا او د الله په در کې عاجزي نشته نو د بندگانو عاجزي خوخی نو لہذا دلته عاجزي پکار د تکبر نه پکار او تکبر چې څوک کین نو الله خوخینه دغه دعاګانې ډول الله قبلینه لہذا دا طریقه د صلات الاستسقاء دا هغه د وتلو باقی د مانځ طریقه څنګه دا نو دا ان شاء الله ورپسې حدیث کې ذکر کو